یو بل ورور سوال رالیږلی وایي چې زما پلار 3 ترونه درلودل چې زما نیکه یې 4م ورور و او د هغوی څخه 5 حجرې به ځمکه پاتې شوې وه. په میراث کې زامن یې هم نه درلودل د چا نه چې ځمکه پاتې شوې وه، خو دوی ترونو په خپل منځ کې تقسیم کړه. بیا یو تره یې البته د 2 کسو حق اخیستی او کلونو د ځمکې یې خوړلی هم دی، اوس پکې تقریبا ډېر وخت هم تېر شوی. په میراث کې مرور زمان واقع کېږي که نه؟ او اوږدوالی بیا سوال ته ورکړی کله چې د اسلامي امارت په راتګ سره بیا دغه ځمکه یې مثلا بل چا ته تسلیم که، هلته یې ختم ورکړ، ضمانت یې هم ورکړ، ګوتې یې هم ولګولې د جرګو مرکو وخت کې. نو اوس دلته وایي سوال یې دا دی چې آیا په دې اقرار کې مرور د زمان هم واقع شوی نه وي، اوس دا خط مدار اعتبار دی که نه؟ نو د 2 پوښتنې دي. یوه پوښتنه خو اول وه چې هغه مورث ته دوی وفات سوی او بیا دا ځمکه د نورو سره تقسیم کړې او د هغه مورث وارث ته یې نه ده ورکړې. خو اوس که چېرته دغه وارث غوښتنه کوي مرور د زمان پرې راغلی، نو دوی دعوه کولی شي او که نه شي کولی. دا یو مسله. او دویمه یې دا ده چې بیا دغه ترونو خط لیکلی، اقرار یې کړی چې دغومره حصه به دغه وارثو ته موږ ورکوو د هغه مورث په حصه کې، او د دغه خط د لیکلو نه تر اوسه لا مرور زمان تېر شوی نه ده. دا 2 خبرې. دې موضوع ته باید دا مسلمانان متوجه سي چې الحق لا يسقط بتقادم الزمان. حق د وخت په تېرېدو سره نه ساقطېږي. که د یو چا حق په چا باندې وي، که سلونه کلونه تېر سي، هغه حق د ده په ذمه باندې پاتې، تر څو چې خپله ذمه یې فارغه کړې نه وي، هغه حق د ده په ذمه باندې پاتې دی او سبا په ورځ د قیامت کې ورده نه پوښتنه کېږي. دغه موضوع هر چې د مرور زمان مسله ده، دغه 15 کاله دا یو سلطاني حکم دی. د دې دپاره چې دا جګړې ختمې سي او مشکلات نه وي، که یو څوک ویني په ځمکه باندې او ښکاره تصرفات یې ویني، هغه ورباندې تصرفات کوي او دی معذور نه وي او هغه موانع د مطالبې موجود نه وي، دی دغومره وخت کې دعوه حق نه کوي. 15 کاله ووتل، 14 کاله ووتل، اوس وایي دا شی زما دی، نو سلطاني حکم دا دی چې په دغه ځای کې د دعوه به قاضي نه اخلي، قاضي به یې نه اخلي. اما دا که هغه سړی پوهېده چې رښتیا هم دا شی د ده دی، نو هغه ګناهګار دی، خامخا یې باید ورته ورکړي. یو خو دا صورت دی، دوی باید په دې پوه شي. دویمه مسله دا هغه صورت دی چې هغه سړی ونه مني د ده حق، او که هغه سړي اقرار د ده په حق باندې وکړو چې رښتیا هم دا د فلاني زوی دی، دغه ځمکه د هغه فلاني ده او د فلاني نه په میراث کې پاتې ده، دا یې دی وارث، خو ولې نه ورکوې، ولې نه غوښتله؟ نو ده خود اقرار وکړه د هغه په حق باندې. دا که څومره وختونه تېر سوي وي، قاضي حق لري چې دا ترېنه واخلي او هغه ته یې ورکړي، ولې خو اقرار موجود. اوس په دغه موضوع کې د ده دویمه خبره د اقرار ته راسي. خلکو اقرار هم کړی او هلته یې په کاغذ کې ورته لیکلي هم دي چې تا ته به دغومره حصه موږ درکوو د ستا د مورث. او اوس د اقرار نه رادې خوا مرور د زمان وخت تېر شوی هم نه دی، نو بالکل حق لري محکمې ته تللی سي، دغه اقرار په سند کې پیش کوی سي.